د ښځو کوم عادتونه د نارینه‌و نه خوښیږي. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. په دې ویډیو کې تاسو سره د ښځو هغه عادتونه شریکوم کوم چې د نارینه‌و نه خوښیږي. سمه ده چې ځینې نارینه د ښځو ظاهري بڼې ته په کتو سره هغوی غوره کوي، خو د ښځو عادتونه او خویونه ډېر مهم دي او د وخت په تېرېدو سره خپل مثبت او منفي اغېز ښکاره کوي. راځئ د ښځو په هغو خویونو او عادتونو وغږیږو چې ډېر نارینه یې نه خوښوي. اول، ضروري شیان یې مه ګډوډوئ. د نارینه‌و ځینې شیان لکه کتاب، کیمره، تسبیح او داسې نور په کوټه کې خواره واره پراته وي. ښځو ته دا ګډوډۍ خوند نه ورکوي، خو د نارینه‌و په نظر دا ګډوډۍ نه دی. نو د دغه شیانو په ترتیب کې ډېر جدیت مه کوئ، ځکه له نارینه‌و بیا ځای ورکېږي او پیدا کول یې ورته سخت وي. دویم، د خوړو لوښي ته یې لاس مه وروړئ. ځینې نارینه د ملکیت حس ډېر لري. هغه څه چې په لوښي کې وي ټول د ځان بولي، پام ورسره کوئ او له خوښۍ پرته یې ورسره مه خورئ. خو ټول نارینه داسې خوی نه لري. ځینو ته بیا ګډ خوراک ډېر خوند ورکوي او ځینو ته ځان ته خوراک خوند ورکوي. دریم، د باندې ډېرې مه وځئ. ځینې نارینه دا خوښوي چې میرمن یې په میلمستیاو او جشنونو کې برخه ورسره واخلي، مګر ځینو ته بیا تر اندازه زیات د ښځو بهر وتل خوند نه ورکوي. نو په مشوره کار پکار دی. څلورم، غیبت مه ورته کوئ. تل د نورو د ژوند لباس په اړه خپل خاوند ته زیاتې خبرې کول هغه سخت ځوروي. که څه هم په ښکاره به څه ونه وایي، خو ښه په تکلیف به وي. پنځم، نامناسبې جامې مه اغوندئ. ښځې خپلې ظاهري څېرې ته ډېره پاملرنه کوي او تل غواړي چې ښکلې ښکاره شي، خو د جګو بوټونو په پښو کول او د تنګو جامو اغوستل یې هم د تکلیف سبب کیږي او هم زیاتره نارینه‌و ته دا ټکي خوند نه ورکوي. شپږم، له خپلو وسایلو سره مو پام وکړئ. که هوا م یوازې په خپلو شامپوګانو، کریمونو او صابون باندې ډک کړئ او د جامو المارۍ مو هم په خپلو جامو ډکه کړئ، خاوند ته مو غموونکي ښکاري او ناراحته کوي. هغه شیان چې ډېر مو نه پکارېږي په یو ګوښه ځای کې کېږدئ. اووم، بې دلیله مه ژاړئ. نارینه د ښځې له ژړا سخت ویریږي، خصوصا هغه وخت چې د ژړا دلیل یې هم معلوم نه وي. دوی هیڅکله نه پوهېږي چې څه ورسره وکړي. که مو له خپلو اوښکو په بحث کې د بري لپاره کار واخیستو خو ډېره ښه ده، مګر اکثره نارینه د ښځې په ژړا لا عقده‌يي کېږي او غصه یې زیاتېږي. په دې ډول به مو ورو ورو د اوښکو ارزښت کم شي او خاوند به مو اوښکو ته اهمیت نه ورکوي. اتم، ډېرې پوښتنې مه کوئ. که نارینه ډېر وپوښتئ او تل یې مجبور کړئ چې ستاسې د ظاهري بڼې ښکلا او چاغوالي، ځوانۍ او زړښت په اړه څه ووایي، دا کار هغوی سخت ځوروي او هڅه کوي چې سرسري ځواب درکړي او ځان تیر کړي. نهم، په شخصي ستونزو کې مو بل مه درګډوئ. که مو په شخصي مسایلو کې بل څوک درګډ کړل، اعتبار به کډه درنه بار کړي. خپل مشکلات مو باید په خپله حل کړئ، ځکه تاسو جوړ کړي دي، نو باید تاسو یې خپله حل کړئ. دوستانو، دا و د ښځو هغه عادتونه چې نارینه یې نه خوښوي. په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي. نو درسره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.